انډیا پاکستان جنگ اوس افغانستان ته راغل یقینا چې دواړه ملکونه به خپل مفادات دپاره افغانستان سره هر قسم کومک کوي، هر قسم مرستې به کوي. خو پاکستان دپاره ډېر د افسوس خبره ده، پاکستان پالیسیانې لږ هم ونه چلېدې، په د مخ څپېړه ورته میلاو شو پاکستان ته. انډیا چې کومه ده اوس هغه ته هر طرف نه مشکلات، هر طرف نه څپېړه پاکستان طرف نه ورته صحیح میلاو وه، که هغه میډیا طرف نه وه، هغو ډېره میډیا وچلوله، خو پاکستان پرې زورور شو، سفارتي تعلقات باندې زورور شو، په جنگ صورتحال باندې ورته زورور شو، نقصان یې ورته ډېر زیات ورکړ. اخر کار هغه انډیا یو هغه وه چې هغه د افغانستان دی، چې هغه کمزوري چې د پاکستان یې ولیدله چې پاکستان دلته نه کمزوری دی. ولې کمزوری دی؟ چې پاکستان پالیسیان یې داسې دي. اوس په موجوده صورتحال کې چې کوم افغان پالیسي وه چې په دې باندې ورته غټ غټ سیاستدانانو، هغه سیاستدانانو چې زه به تاسو ته نوم واخلم، آفتاب خان شیرپو چې هغه ورور حیات محمد خان شیرپو شهید، چې هغه دشمنان په افغانستان کې هغه سپورټ د افغانستان هغه باوجود آفتاب خان شیرپو په دې موجوده صورتحال کې پاکستان پالیسي باندې سخت خندنې کولې. همدغه شانتي فرات الله بابر چې پیپلز پارټي سره تعلق لري، بیا عمران خان نه ونیسه تر تحریک انصاف لیډرانو بیا د انصاف حکومت چې کم سټینډ په دې خبره اخیسته چې پښتنو ته پته ده، پنجابیانو ته څه پته ده، یا دلته کې سټیک هولډر ولته څه پته ده. خو انډیا چې کومه ده د دې کې تا ته مات درکړه، ته یې منې او که نه منې، ته هر څه اوس وکړې. خو بیا هم په افغان طالبانو کې هم داسې ګروپ شته چې هغې وایي چې موږ سره پاکستان هر څنګه ظلم کړی دی، هر څنګه موږ سره ظلمونه یې کړي دي، خو بیا هم پاکستان نه موږ نشو بېلېدی. انډیا به اوس هغه ګیمونه کوي چې یو خو هغه سره الرډي اشرف غني چې کومه معاهده شوې وه د ډیم په حواله چې شاتوت ډیم ورته وایي، چې هغه د کابل دریا کابل چې کم دی، دریا کابل اوبه هغه هم درته هلته نه بندې کېږي، ډیم درته جوړ، او هغه نه علاوه هلته نه اډې به د انډیا والا کې اډې جوړې شي. دلته تا کډوالو پسې هغه پسې راواخیستل، هغه هم تاسو ته چې هغې ولې چې کوم مونږ کې دشمنان دي یا کوم مونږ کې بد خلک دي، مونږ تاسو سره کېږو چې هغه راونیسئ او بهر یې کړو د سره. اوس د انډیا چینل یې وګورئ، یوټیوبران وګورئ، بل ملا مار د طالبانو تعریفونه او دغه شان د افغانستان خلکو تعریفونه، هغه انډیا چې کوم به هغه د طالبانو خلاف پیسې خرچ کولې، عملیات به کولو، هر څه به کولو، نن هغه څنګه هیرو جوړوي.